قدمانو دوستانو زه غوټۍ یم ډېر خوشحاله یم چې یو ځل بیا په ژوندۍ بڼه تاسو ته مخاطبه یم اوس زه د چین د هنګجو ښار د چینتانګ سیند پر غاړه تاسو ته مخاطبه یم ولاړه یم همدلته هاي څنګه ستاسې د喝了 glass 的，喝了 glass 的。哦，باران وري下雨了。嗨，السلام علیکم زه غوټۍ یم. اوس زه د چین په هنګجو ښار کې یم. د هنګجو ښار د چینتانګ سیند پر غاړه ولاړه یم. همدلته درېږم او په ژوندۍ بڼه تاسو ته مخاطبه یم. په شاوخوا یوه میاشت وروسته به د اسیا 19مې دورې سپورتي لوبې په دغه ښایسته ښار هنګجو ښار کې پرانیستل شي او دغه لوبې به د سپتمبر له 23مې نیټې څخه د اکتوبر تر 8مې نیټې پورې دوام ولري یعنې په هماغه 14 ورځو کې به د اسیا د اولمپیک شورا 15 غړو هیوادونو او سیمو لوبغاړي او لوبڅاران او کارکوونکي به په البته خبریالان به په دغه لوبو کې ګډون وکړي او هم هنګجو ښار ته راشي اوس زما تر شا دغه سیند چینتانګ سیند دی تاسو ته ښایسته منظرې وښیم اوس مونږ د منظرې کتلو په یوه ساحنه کې یو او الیویا له دوستانو سره لږ بل کوي خو الیویا زما هم نوی همکاره ده خو ګوري چینتانګ سیند په جېجیانګ ولایت کې تر ټولو ډېره لویه او اوږده سیند دی او د دغه سیند عمومي اوږدوالی له 520 کیلومترو څخه اوږده دی او په هغه ځای یو پل شته چې د موټر د تګ راتګ ترافیک پل دی او اوس زما کامیرا تعدیل کړم او په هماغه ځای کتلی شي چې یو بندر شته او د سرانیز بیړۍ بندر دی اوس په دغه سیند باندې د بار وړونکي بیړۍ هم تګ راتګ کوي او دغه سپین رنګ بیړۍ سرانیزې بیړۍ دی او د یادونې وړ ځای دا دی چې دغه دغه لوی سپین رنګ لویه ودانۍ د هنګجو د اسیایي لوبو مرکز دی لوبو سپورتي مرکز دی او په دغه سټیډیوم کې مرکزي سټیډیوم د دغو لوبو پرانیستونکي مراسم او د پای مراسم او د ځغاستې څېړۍ به په دغه ودانۍ کې ترسره شي نو د سپتمبر په 23مه نیټه به د دغو لوبو د اسیا د 19مې دورې سپورتي لوبو پرانیستونکي مراسم دلته ترسره شي او په هماغه وخت کې به د دې ودانۍ رنګارنګ رڼاوې سیند او اسمان ته ورکړئ ډېر ښایسته دی او په برې خوا ګوري دغه ودانۍ هم ډېر ښایسته بڼه لري ګوري ډېر جګې ودانۍ تر سترګو کېږي د دغه چینتانګ سیند پر غاړې ډېر جګې ودانۍ تر سترګو کېږي له دې څخه څرګندېږي چې هنګجو ښار یو عصري ښار دی او هنګجو ښار هم عصري او هم نړیوال ښار دی هاي زه غوټۍ یم ډېر خوشحاله او
ویاړ یم چې په ژوندي بڼه تاسو ته د چین په جنوب ختیځه برخه د هنګجو ښار معلومات شریک کړم. هنګجو ښار د اسیا د 19مې دورې سپورتي لوبو کوربه ښار دی. نو تر اوسه پورې معلومات شته چې یوه میاشت وروسته به د شاوخوا 45 هیوادونو او سیمو 12,500 لوبغاړي په دغو لوبو کې برخه واخلي او زه هم معلومات ترلاسه کوم چې په هماغه وخت کې به ښایي افغانستان ملي لوبډاړی چې 100 کسیزې پلاوي به هم هنګجو ښار ته ولیږل شي. السلام علیکم. خو چې څو له ما سره یو ځای د دغه سیند پرغاړې چکر واخلي. زه هم تاسو ته بلنه ورکوم چې له ما سره یو ځای هنګجو ښار چینتang سیند غاړې سیل وکړي او په بلې خوا موږ له لرې ځایه د اسیایي لوبو ودانۍ تر سترګو کېږي او ننچang اعزاز الحق صاحب تاسې په ننچang یونیورسټي پوهنتون کې زده کړه کوي، محصل یې، خو ښه راغلاست چې هنګجو ښار ته راشئ، سیل وکړئ او ځکه چې دا ډېر ښایسته او ښکلی ښار دی. ګورئ زما تر شا دغه طلایي دایره ودانۍ د توپ په شان هغه د یو نړیوال هوټل دی او د دغه سیند پر برې غاړې هم جګ ودانۍ تر سترګو کېږي او نن ورځ زه له خپل دوستانو او همکارانو سره یو ځای د اسیایي لوبو د آس سوارلۍ مهارتي مرکز او د سکواش لوبو لوبغاړي سیل کړی او زه هم په دې اړه معلومات به په ویډیوګانو او عکسونو کې تاسو ته وړاندې کړم، تاسو سره شریک کړم.走吧，我们往回走吧。好呀。زه اوس زما نور همکاران ښایي په رستورانت کې انتظار کوي ځکه چې اوس د بیجینګ پر وخت شاوخوا د مازدیګر 6 بجې او 12 دقیقې دي او د مهمانۍ ډوډۍ وخت راغلی. السلام علیکم. او غواړم چې تاسو ته دغه ښایسته منظرې وړاندې کړي. د یو پارک په شان ښایسته ښار دی. ګورئ داسې ټول په داسې ودانیو کې ډېر نړیوال شرکتونه دفترونه ځای پر ځای کوي او دا یو نړیوال هوټل دی او په بلې خوا هم جګه ودانۍ تر سترګو کېږي او مونږ اوس د منظرې د کتلو په ساحنه کې ګورئ سرانیا هم دلته عکس واخلي او الیویا د عکس اخیستلو په اړه ورسره مرسته کوي. څنګه فکر کوم چې او زمونږ پر وړاندې یو لوی میدان شته. فکر کوم چې پخوا په چین کې ښایي بیجینګ د چین پلازمینه بیجینګ او د چین د اقتصادي مرکز شانګهای او د چین پرمختللی ښار ګوانګجو او شنجن داسې ښارونه په نړۍ کې ډېر ښه نومونه خپل کړي دي او شهرت لري. خو نن ورځ تاسې زما په ژوندۍ خپرونه کې د هنګجو ښار منظرې هم کتلی شو. څنګه څه احساس لري دغه ښار؟ احمد شیخزاد صاحب ښه راغلاست. تاسې له پاکستان څخه زما ژوندۍ خپرونې ته کتنه ګورئ. ښه راغلاست او په همدې ځای هم تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم چې هنګجو ښار ته سفر وکړي او
دا ډېر ښایسته ښار دی دغه ښار عصري بڼه خو په بلې خوا هم اوږد تاریخ لري او تاریخي متون ښیي چې د هنګجو ښار تاریخ له 2200 کلونو څخه هم اوږد دی ډېر یو لرغونی او هم یو عصري ښار دی او د هنګجو طبیعي چاپیریال هم ښه دی په دغه ښار کې د شین چای ډېر مشهور لونجین چای یو ډول شین چای په چین کې تر ټولو هم ډېر مشهور شین چای دی لونجین چای هم په دغه ښار کې تولیدېږي روزل کېږي نو دغه ښار ځکه چې طبیعت او طبیعي چاپیریال هم ډېر ښایسته دی او د شین چای ونو د روزلو لپاره مناسب دی نو د چای تولیدي تاریخ هم ډېر اوږد دی دې خوا ځکه چې اوس مونږ په دوهم پل کې پورته پل کې ولاړ یو نو له جګ ځایه د دغه حال ګورې په سړک کې موټر هم تګ راتګ کوي کتلای شي آیا تاسې دغه شان ښار خوښوي ګورې تګ راتګ کوي څنګه قدرمنو دوستانو هیله ده چې تاسې هنګجو ښار خوښوي او ستاسو له پاملرنې څخه ډېره مننه کوم نو که تاسې زما ژوندۍ خپرونه خوښوي نو مهرباني وکړئ چې له دوستانو سره دغه لینک شریک کړي او هیله ده چې لا زیات دوستان به زما ژوندۍ خپرونه کتلی شي او د چین په اړه ښایسته معلومات ترلاسه کولی شي ستاسو له پاملرنې څخه مننه کوم خدای په امان 再见